سلامونه او نیکی هیلې مې ومنئ درنو زده کوونکو، بیا هم د او پی ډي اکاډمۍ زده کړو ته ښه راغلاست. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاستئ او د صحت په کالیو کې به پټ وئ. د ریاضۍ ټولګی دی، د حساب برخه ده. تېره برخه کې موږ اووم لوست پای ته ورسولو چې موږ ناطق، غیر ناطق دغه اعداد چې کوم وو دې باندې بحث وکړو او د ترڅنګ کسري اعداد چې کوم وو. نن زموږ اتم لوست دی او د اعدادو طبقه بندۍ برخه کې اخري لوست دی چې دغه برخه کې راځو اوومې موضوع ته. اووم موضوع چې کومه ده حقیقي اعداد یا ریل نمبرز دي. دا عدد کوم عدد دي؟ هر هغه عدد چې د اعدادو پر محور کې شتون ولري د حقیقي اعدادو په نوم یادېږي. او یا د ناطق او غیر ناطق اعدادو مجموعې ته حقیقي اعداد ویل کېږي. دلته دوه موضوع شولې. لومړی موضوع دا برخه ده او بله موضوع هم لاندې برخه چې کومه ده. لومړی موضوع کې موږ ویل چې هر هغه عدد چې د اعدادو پر محور کې شتون ولري د حقیقي اعدادو په نوم یادېږي. مثلا دلته راځو یو مثال ته. مثلا په دې ډول مثال موږ مثلا دلته یو د اعدادو محور لرو په دې ډول سره، او دلته تاسو به انشاءالله محور سره لږ څه بلد وئ. مثلا د صفر مثبت اعداد دې طرف ته هم منفي اعداد. اوس ګورئ په دا محور کې چې هر عدد شتون ولري هغه حقیقي عدد دی. که زه مثلا دلته ولیکم مثبت یو دا حقیقي عدد دی، یا دلته ولیکم منفي لس دا هم حقیقي عدد دی، یا د مثال په ډول زه دلته ولیکم چې مثبت اتلس یا مثبت اوولس دا څه دي؟ دا ټول حقیقي عدد دي. یا دې خواته که زه ولیکم مثلا منفي دوه دا هم حقیقي عدد دی. ولې؟ ځکه دا د اعدادو په محور کې څه دی؟ شتون لري. دا کوم اعداد چې دلته دي. او یا بله موضوع څه ده؟ د ناطق او غیر ناطق دوه موضوع شوی. ناطق او غیر ناطق اعدادو مجموعې ته حقیقي عدد ویل کېږي. یعنې کله چې ناطق او غیر ناطق عدد سره یوځای شي دا یو مجموعه جوړوي، نو دغه مجموعې ته حقیقي عدد ویل کېږي. سمبول څه دی؟ آی آر. یعنې راتلونکي درسونو کې چې کله موږ حقیقي عدد باندې بحث کوو نو سمبول موږ په دې ډول سره وړاندې کوو. یعنې دا بحث ځان سره ښه نوټ کړئ چې سمبول څه دی؟ آی آر. مثالونه یې څه دي؟ مثلا 15 لس منفي 3 منفي 11 3 پر 2 دا ټول هغه عددونه دي چې د اعدادو په محور کې شتون لري او دا حقیقي عدد دي. اتمه موضوع چې د اعدادو اړوند ده غیر حقیقي یا آیډیل نمبرز دي. دا کوم عدد دي؟ هغه عدد ته ویل کېږي چې د اعدادو په محور باندې ونه ښودل شي، یعنې شتون ونه لري. لکه موږ ویل چې مختلط عدد او موهومي عدد چې کوم دي دا غیر حقیقي عدد دي. چې مختلط عدد او موهومي عدد ځان ته جلا بحث دی چې هغه به راتلونکي درسونو کې بحث پرې کوو. او غیر حقیقي عددو مثالونه هم مثلا لکه 15 جذر آی یا 4 مثبت 2 آی. لکه دا مختلط او موهومي عدد دي، نو دا د اعدادو په محور کې شتون نه لري، نو دې ته موږ غیر حقیقي یا هم آیډیال نمبرز وایو. نو دا زموږ د اعدادو طبقه بندي چې په سیټونو باندې کومه طبقه بندي شوې وه تاسو ته وړاندې کړله چې په کومو ډلو ویشل شوي دي. هیله لرم دا درسونه هم ټول زده کړي وي. تاسې هم بیا هم د اعدادو له ډولونو څخه چې دریم لوست دی تر اتم لوسته پورې ټول مرور پرې وکړئ تر څو په ښه ډول سره دا زده کړئ، او ټول نوټونه هم چې دلته لیکل شوي ځان سره یې ولیکئ تر څو ستاسو نوټ چې کوم دی هغه نیمګړی پاتې نه شي. بیا هم ستاسو له لیدو او اورېدو څخه نړۍ مننه.